اوس اسې مثال مرګر اوس ګورئ ښه زه تاسو ته اوس هم اکثر تاسو ته کسان وایي چېرې تاسو به وګورئ چې کوم شي ستاسو خوښ شي هغه شی به چې تاسو راواخلئ او امازون کې به ډیر په اسانۍ طریقه باندې تاسو خرڅ کړئ صحیح شوه اوس زه راغلم د امازون ویب سایټ ته چې کوم کې خلک شیزونه چې دی اخلي صحیح شوه نو زه دلته اسې مثال اوس زه سرچ کوم صحیح شوه مثال اسې ایرپورټ پرو صحیح شوه دا مې سرچ کړو نو دې کې تا ته دې ځای کې ډیر زیات راغل صحیح دې کې اکثر چې دې کې ریفبرش هم وي دې کې اوریجنل هم وي نو زه اوس دا ریفبرش د خرڅول غواړم دا ما سره سي مثال شته دی صحیح شو نو زه اوس ګورئ ښه زه دلته لاندې راځم نو دې ځای کې تاسو ته چې دی درکړم دي چې څومره کسان دا خرڅي اوس دې ځای کې دا وګورئ دا چې تقریبا ډیر کسان لګي دي خرڅي سو کې په 50 کې خرڅي سو کې 29 کې سو کې د یو په کې چې بیخي 14 لګولې دي خو د خبر چې دا سبا خرڅي دا په کومه کوالټي خو دې کې اکثر چې د ډوګ بوک په امازون کې نه چلیږي نو دې ته چې تاسو کلم یو شی ځاخلې او ډیر ارزانه لیکل شوی نو دا غي ما ډیر سوچ کوئ اکثر چې د ډیر کسانی لکه هغه شی تاسو ته نه درکې کم چې تاسو غواړئ نو اوس زه غواړم اکثر تاسو چې دا یو خبره کم ویډیو چې زه کم پوینټ د پاره جوړوم استاو د پاره اکثر تاسو دغه آپشن چې تاسو ته خې د امازون کې دا کم کسان چې ویډیو جوړي چې را موږ بچی د څنګه کولای شو چې امازون کې ډایرکټ چې د به شارټ کټ طریقې سره یو شی چې د بس مو ډایرکټ لیست کو بس موږ ته چې د سٹارټینګ شي بزنس سٹارټ شي ها مرګرو څنګه چې ما تاسو ته د امازون باره کې ویلې چې را تاسو بچی د هغه غلطي سکلم نه کوي کوم غلطي چې ما نه شوي د یاد راتلون کې کم زمون رونه دی هغه کوي دا یوټیوب نه چې د زده کو کې هغه سره شیز په دکان کې پرو دی هغه سره یو بل دکان کې هغه شیز لیدلې او هغه کې وګوره اوس دا سیل اون امازون صحیح شو دا تاسو ښکاری دا اوس پریس کم نو دې کې اوس ګوره تاسو ته چې دی کنه یو نیډ اپروول ټو لیست دیس پروډکټ صحیح شو دا چې دی وي اپروول به تاسو چې دی اخلي دا غینه پس په دالیس کوي نو زه چې تاسو کوم خبره کوم هغه مین خبره ده صحیح شو دا چې کوم دی کنه د دې سپلایر سره ګوره دا دی ریکوست اپروول دې سره تاسو کانټیکټ کوئ دینه بچی تاسو اپروول اخلي دا غینه پس په داشي تاسو خرڅوي او دې کې اوس تاسو ته غم خیم اکثر ډیر کسان تاسو ته وخی چې دا شی اپروول نه غواړي دا به ډایرکټ لیس کنه اسی مثال اوس تاسو دلته ورزم خدا هغه اسانه طریقه ده کوم چې تاسو ته اکثر په یوټیوب کې او داسې نور داسې کسان تاسو ته ډیر په ایزی طریقې سره خي هغه دا طریقه ده صحیح شو سیل اون امازون اوس ګورئ دا چې د سیل اون امازون مواره صحیح شو وې دي ځکه چې د تاسو سره څومره کوانټیټي ده اوس دې کې ګوره تاسو ته اپروول تاسو نه غواړي خدا کس دی دا کم چې برانډ دی دا چا چې دا د دې اونر دی کم کس چې دا اوس پوښ خرڅي په د امازون کې هغه سپلایر کته باندې چرته پوښ دا باندې کمپلینټ وکړو نو ستار ټول اکاونټ او څومره سیلی ټول دی چې د ټک د واره د امازون ختمي صحیح شو اکاونټ هم دل چې دی سسپند کړي اوس ګوره ښه دي چې دی وې تاسو اس ان نمبر واچوي نو اس ان نمبر چې دا دی صحیح شو دا چې دی وې دا په کاپی کوي او بیا بدل تفاس کوي خدا خو به شي تاسو سره چې 100 روپۍ باندې خرڅي هغه چې دی مطلب په 349 کې خرڅي ته ظاهر دا غینه یو روپۍ دوه کم خرڅي ځکه چې ته چې زماته لکه سیل راشي دا شام وي کوانټیټي تاسو سره 100 تاسو سره 50 30 لس 30 سل ښه چې کم دی په دې کې تاسو ته چې کنډیشن ویلې نیو بای نیو ښه دا چې دا به دوه اپشن چې کم تاسو تخکاری دي کې ګوره دا دوه اپشن دي یو دی I will ship this item myself ګوره دا چې دی کنه وای دا ز خپل چې د ډیلیوري کول غواړم کسٹمر چې کلمات اورډر وکي زه خپل ورولېګم او یو دی Amazon will ship and provide the customer service شو یو دی ګوره دا لاندې چې کم دویم اپشن تاسو تخکاری دا بچ تاسو کته تاسو چرته دا پریس کین نو بیا Amazon والا راځي تاسو نو پروډکټ مو چاته یو تاسو نه بچی دی کسٹمر ته به لیږي ها نو داغي به لک شانتي چارجز لګ ایکسترا می خدا دې لک سہولت ته نه بیا پیغامه خدا خو ګوره دا ډیر یو ایزی پروسس او دا چې کم تاسو ته اکثر په ویډیوز کې خي دا طریقه بالکل غلطه ده دا طریقه به اس کلم تاسو نه کوي دا به ال تاسو کوي چې کله تاسو سره د دې سپلایر چې کم د دې دا پروډکټ چې اوس په الحال په امازون کې خرڅي د دې سپلایر سره تاسو رابطه وکړئ دا غینه پس چې د تاسو لا اپروول درکې نو دا غینه پس په تاسو دا خرڅوي د دینه دا داسې اس کلم تاسو دا غلطیونه کوي صحیح شو
دا ویډیو د سره پوره وګورئ او که چېر څومره ستاسو ملګري دي هغه امازون سټارټ کړی یا چې د مخکې سټارټول غواړي نو دا د هغې دپاره ډېره د فایدې ویډیو ده ځکه زمون ډېر داسې وروڼه دي چې هغې په یوټیوب کې چې دی سرچ کړي او د یوټیوب نه هغې بیا دغه شان لیسټینګ شروع کړي څنګه چې ما کړو نو دا غلطي تاسو کله مه کوئ دې سپلایر سره به چې رابطه کوئ د هغې نه پس به چې دی تاسو دا پروډکټ لیست کوئ که چېرته دا غلطي تاسو وکړئ تاسو ته ډېره غټه مسله جوړېدی شي بعد کې ستاسو پوره اکاونټ چې دی سسپینډ کېدی هم شي بیا به تاسو ایکسټرا پیسې لګوئ او ډېرې داسې مسلې به تاسو ته راځي که چېرته ستاسو سیل پکې ډېر شوي او چېرته پیسې تاسو نه پکې ونیولې نو هغې کې بیا تاسو ته ډېر غټ نقصان دی ځکه ستاسو پیسې چې دی بیا سټاپ وي تر څو پورې تاسو مسله حل کړې نه وي تاسو ته چې د هغه پیسې بیا نه میلاویږي نو دغه شان دا یو وړوکې غونډه کې ویډیو مې ستاسو دپاره جوړه کړه بیا هم که څه خبره اترئ زمونږ لایک نو تاسو مونږ ته کمنټ کولی شئ یا چې دی ما ته ډایرکټ واتساپ کولی شئ یا راته میسیج کولی شئ نو زه به راته لږ ډېر انفارمیشن در کوم کم چې ما سره خو ښه به دی چې تاسو کور شروع کړئ او تاسو کور شروع کړئ او کور چې دی ښه کمپلیټ کړئ او د هغې نه پس چې دی بیا تاسو سیلینګ شروع کړئ نو تاسو ته به ډېره زیاته فایده وي دغه شانتي یوټیوب او دې شیزونه چې دی زده کړه مه کوئ هغې کې ستاسو تاوان دی کې دغه شانتي نورې ویډیوز به تاسو لره وړم او دا ویډیو د سره شیر کوئ مخکې څومره چې داسې نوي سیلر روزي امازون کې چې هغې د دې نه زده کوو کې هغې ته فایده ورسي